مونږ راځو د اعشاري عددونو د تقریبي منفي مثالونو کې لږ څه تمرین کوو. نو دوه عددونه دي مونږ سره 12.93 منفي 6.1 دا تقریبا مساوي کېږي له څو سره دغه کږه وږه د مساوي نښه دا د تقریبي معنا ورکوي. نو زه راځم د دې دپاره مخکې له دې چې کار پې وکړو تاسې ویډیو ودروئ د دې د حل کولو کوښښ وکړئ او تاسو قلم او کاغذ ته هم اړتیا نه لرئ. حتمي نه ده چې ډېر دقیق ځواب په لاس راوړئ، اټکلي ځواب هم پیدا کولی شئ. نو د دې د حل کولو دپاره زه داسې کوم چې دا عددونه زه نږدې پوره عددونو ته رالنډوم. نو 12.93 چې زه رالنډ کړم دې نه جوړېږي تقریبا 14 منفي 6.1 چې زه پوره عدد ته رالنډ کړم دې نه جوړېږي 6. نو 6 چې 14 نه لاړ شي ځواب پاتې کېږي 9. نو دلته موږ سره ځوابونو کې 9 شته دی. راځو موږ دا په نښه کوو او کیدای شي تاسو چې کله ځواب په لاس راوړی وي لږ څه دی نه بدل ځواب وي، خو دا چې دا پوښتنه کومه سي ده نو ستاسو ځواب به هم کیدای شي همدغه 9 ته نږدې وي نظر دغه پاتې ځوابونو ته. همدارنګه تاسو کولی شئ چې دا پوښتنه په ذهن کې هم داسې حل کړئ چې 12 چې 6 لاړ شي ځواب پاتې کېږي 6 او جمع 0.3 نه وینه چې 0.1 لاړ شي ځواب پاتې کېږي 0.3. نو دا چې سره جمع کو بیرته دا مساوي کېږي 6.3 کوم چې بیرته له 9 سره تقریبا مساوي دی. او د دې تمرین موخه هم دا ده چې تاسې د اټکل کولو سره بلد شئ، ځکه کله کله مونږ ته ډېر حتمي او دقیق ځواب نه وي په کار، نو مونږ باید پوه شو چې مونږ ته اټکلي یا تقریبي کوم یو عدد په لاس راځي. بل مثال دی وایي 55.50 منفي 4.9 دا تقریبا مساوي کېږي له 100 سره. نو ویډیو ودروئ او د دې د حل کولو کوښښ وکړئ. زه راځم زه یو ځل بیا د تیر په څېر زه دا نږدې پوره عددونو ته رالنډوم. دا به زه ولیکم چې تقریبا مساوي کېږي 6. زه دا دلته لیکم، تاسو کولی شئ ذهن کې ترسره کړئ 55.15 چې زه دا نږدې پوره عدد ته رالنډ کړم دا کېږي 50 منفي 4.9 چې زه پوره عدد ته رالنډ کړم دا کېږي 40. نو 50 منفي 40 دا تقریبا مساوي کېږي له 10 سره. دلته موږ سره ځوابونو کې 10 شته دی، الف کې موږ راځو دا ځواب په نښه کوو. یو بل مثال حلو. یو ځل بیا راځم دا عددونه پوره عددونو ته رالنډوم. زه به داسې ولیکم چې دا تقریبا مساوي کېږي 9.1 چې زه پوره عدد ته رالنډ کړم دا کېږي 50 نږدې پوره عدد دی، او منفي 4.14 چې نږدې پوره عدد ته رالنډ کړم دا کېږي 4. دا به تقریبا مساوي شي 50 نه چې 4 لاړ شي ځواب پاتې کېږي 4. دلته راځو ځوابونه کې موږ سره 4 دی، دا موږ په نښه کوو. نو په دې هیله چې تاسې د اټکل کولو طریقې سره بلد شئ. دې کې کومه خاصه داسې ستونزمنه خبره نشته، فقط په دې پوهېدل دی چې عدد موږ څنګه اټکل کوو او کوم یو تقریبي یا اټکلي عدد موږ ته په لاس راځي.